نن په ګناهونو کې انسان دونه مبتلا شي، مزو کې دونه مبتلا شي چې هغه دنیا نه دونه متاثر شي یو انسان چې وایي چې بس مړه بس همدغه زندګي ده که نه آخرت د انسان نه هیر شي. او چې آخرت د نه هیر شلو لاړې دنیا یې تباه شوله، آخرت دې هم تباه شولو او دنیا دې هم تباه شوله. دنیا کې بیا سکون نه یو. والله چې دا کم خلکو آخرت یاد کړي که نه دی لکه دنیا کې تکلیفونه هم ور ورسېږي که نه، دا وایي زما نه آخرت خو شته دی، په دې وله یو تسلي میلاو شي چې زه الله رب العالمین خو به مې آخرت ښه کړي که نه. او که چېرته هغه آخرت هم ترې نه هیري نو هغه انسان بیا ډېر زیات تباهي، هغه بیا په دې دنیا کې په معمولي خبرو باندې ډېر زیات پریشانه کېږي، ډېر زیات پریشاني. دې وجې نه هغه د تقدیر نه اکثر منکري. موږ اکثر داسې خلک وګورو چې هغوی د دین سره تعلق نه وي، چې معمولي تکلیف ورته ور ورسي، یو مصیبت ورته ور ورسي، او وایي چې دا ما ته ولې را ورسېدلو. بیا همدغه شانتې ځان سره لګیا کرل وي، بلکې که دا کار مې نه وی کړی داسې به راسره نه وي شوي، که دا مې کړی وی دا شانتې به راسره شوي وو. حالانکې موږ ته اسلام دا وایي چې کله یو تکلیف او یو مصیبت در ورسېدلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ته دې ټایم کې د لو کلمه مه وایې. لو معنی موږ وایي که چېرته داسې مې نه وی کړی داسې به شوی وی. فانه یفتح عمل الشیطان، ځکه دا د شیطان هغه لار او طریقه تا باندې راکولاوي. شیطان در باندې خوشحالیږي چې یاره دغه انسان مې په حسرتونو او افسوسونو کې واچولو.